زمونږ د افغانانو ستره ستونزه دا ده چې موږ د عقل او د زړه توازن نه ساتو. زمونږ په تیر تاریخ کې او تر نن ورځې پورې عقلونه واړه دي، زړونه مو غټ دي، او په دنیا کې هغه قومونه کامیاب شوي دي چې د هغوی عقلونه او زړونه دواړه یو شان وي، د دې دواړو توازن سره برابر وي. چې کله د عقل او د زړه توازن سره برابر شي، هغه هیوادونه پرمختګ طرف ته لاړ شي. زه تاسو ته یو مثال در کوم. مثال، موږ افغانان ډېر زیات دا خبره کوو چې موږ 3 امپراتورۍ ماتې کړي دي. افغانان زړور قوم دی. بېشکه زموږ په زړورتیا کې، د افغانانو په شجاعت کې هېڅ شک نشته دی. 3 امپراتورۍ واقعا ماتې کړي دي. خو آیا موږ کله د خپل ځان نه دا سوال کړی دی چې ولې زما هیواد ته 3 ځلي امپراتورۍ راغلي دي؟ ولې په دې ټوله دنیا کې دا واحد هیواد دی چې په 100 کالو کې د 3 امپراتوریو سره بیا مخ شوی دی؟ هغه په موږ کې کومې نیمګړتیاوې دي چې زموږ او ستاسې دا هیواد د دې جوګه شي چې بل امپراتورۍ ورته راشي؟ که مثال یو کور دی او پای کې یو شخص اوسېږي، د هغه کور ته یو ځل غل ور واوښته، د ډېر زیات په زړورتیا سره مقابله وکړله. بل ځل بیا غل ور واوښتو، د ډېر په زړورتیا سره مقابله وکړله. درېیم ځل بیا غل ور راوړي او بیا ډېر زړورتیا سره مقابله کوي. خلک خو به د ده زړورتیا هم ستایي، خو دا پوښتنه هم راولاړېږي چې دا سړی ولې د خپل کور امن نشي ساتلی، ولې د خپل کور دومره نشي قوي کولی چې په دې باندې غل راوانه وړي؟ نو همدا وجه ده. دا یوازې د جنګونو یا د سیاست مثال نه، بلکې په تجارت کې هم که موږ تاسې وګورو، موږ افغانان ډېر په زړورتیا سره کاروبار شروع کړو. یو سړی به 2 کاله 3 کاله به د یو چا سره شاګردي مزدوري وکړي، په 4م کال باندې هغه یو چا نه قرض راواخلي، یو د کور یو څه دغه خرڅ کړي او لاړ شي خپل کاروبار پې شروع کړي. کاروبار ډېر په زړورتیا باندې شروع کړو. خو دا کاروبارونه چلیږي په عقل باندې، دا چلیږي په فکر باندې. موږ کاروبارونه به په فکر باندې نه چلو. همدا وجه ده چې ډېر افغانان کله یو کاروبار ته تللي، د یو بل پښې وهلي دي، حرص یې راخیستی دی، د یو بل نه ځان غټ ثابتولو دپاره، اوچت ثابتولو دپاره یو بل یې ښکته کړي دي. ملاوټ او غش یې پکې شروع کړی دی، په دې کې تقلب شروع کړی دی، په دې کې چې د تاوانونو سره مخ شوي دي، او داسې حالته پورې رسېدلي دي چې د خپلې ګټو نه خو پسې تیر دي، خو کوشش یې کړی دی چې تاوان وکړي، چې دا بل سړی هم ورسره تاوان وکړي. وجه چې څه ده؟ وجه دا چې موږ عقل نه استعمالوو، بلکې په دې وخت کې موږ حرص استعمالوو، د زړه یو احساس استعمالوو. همدغه راز که سیاست موږ تاسې وګورو، کومو هیوادونو کې چې ډېرې زیاتې ډلې ټپلې جوړېږي او ورانېږي، پوه شو چې په هغه هیواد کې په خلکو کې د شعور کمی دی. چې کومو هیوادونو کې شعور زیات وي، په هغه ځایونو کې چې دا مشکلات بیانوي. زموږ په هیواد کې هر 2-3 سړی چې دی، هغه یو جمهور رئیس دی، یو ولسمشر دی، یو مشر دی، یو ملک دی. خو که چېرته ته د هغه نه د هغه د کور په باره کې پوښتنه وکړي، نو اول به د هغه د کور نظم سم نه وي. هغه به یعنې د دې جوګه نه وي چې د خپل کور هغه مشري وکړلی شي. خو زړوري، شجاعت پکې، غټوالی خوښي، ایګو یې خوښوي چې ځان ایګویسټک وښیي او ځان چې د خلکو په مخ کې غټ ثابت کړي. حتی په خاندانونو کې دا ستونزه تر سترګو کېږي. یو ورور د بل ورور دپاره غاړه نه کېږدي، یو د تره زوی د بل تره زوی دپاره غاړه نه کېږدي. هر یو وایي چې زه غټ یم، زه مشر شم، زه خپل یو سلطنت جوړ کړم، خپل یو امپراتورۍ جوړه کړم، ما ته څه ضرورت ده چې زه د بل خبره ومنم؟ خو په دې کې دا فکر او دا عقل نه چې که چېرته موږ ټول سره را یو ځای شو، اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، یو به پکې مشر وي، دا نور ټول به په دې امپراتورۍ کې قوي یو. نو هر یو خپل ځان دپاره یو امپراتورۍ خوښوي، یو غټوالی خوښوي، یو زړورتیا خوښوي، او همدغه غټوالی چې دی به د ټولو د ناکامي سبب شي. ځکه چې په یو کور کې ډېرې امپراتورۍ جوړې شي، هر یو د یو بل په خلاف باندې جنګېږي، د تره زامن، د ماما زامن، د تربورانو په شکل کې. چې هر کله زموږ د زړه او د عقل توازن برابر شو، بیا موږ دې ته اړتیا نه لرو چې یو بل باندې ټاپې ولګو، یو بل باندې مهرونه ولګو، یو بل ته غدار ووایو، یو بل په خلاف باندې خبرې وکړو، یو بل پسې راپاسېږو، یو ته وایي ته صحیح، بل ته وایي ته صحیح. د لسګونو کلونو راهیسې په یو بل باندې تهمتونه لګو، یو ته وایي چې تا وطن خراب کړی ده، بل ته وایي چې تا وطن خراب کړی ده. نه، بیا هر سړی په دې باندې پوهېږي چې زما مسؤلیت څه شی دی، او زه په کومو بخشونو کې، په کومو جهتونو کې خپل هیواد ته خدمت کولی شم. ځکه چې د انسان سره فکر موجود وي، عقل موجود وي، علم موجود وي. بیا هر ډاکټر د خپل کار سره کار ساتي، د هر انجینر خپل کار سره کار وي، بیا د هر کمپیوټر ساينس د کوونکي خپل کار سره کار وي، د هر عالم خپل کار سره کار وي. نو هر سړی په خپل بخش کې د خپلې برخې هیواد ته پرمختګ ورکوي. بیا